دا په کابل ښار کې د کمپیوټرونو پلورنځی دی چې په دې پلورنځي کې ډول ډول کمپیوټرونه شتون لري. د دې پلورنځي یو شمېر پلورونکي وایي د پخوا په پرتله یې د خپلو پیرودونکو شمېر کمرنګه شوی دی. دوی له مالان میډیا سره په خبرو کې یوازینی دلیل دا یاد کړ چې د خلکو اقتصادي وضعیت او د ځینو شخصي کمپنیو او شرکتونو نشتون د دې لامل شوی دی چې نشي کولی خپل کمپیوټرونه وپلوري. د دې ترڅنګ دوی وایي موږ ډول ډول او نوي کمپیوټرونه له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړو. مشتری های ما خود سابق بوده که همین انجوها بود، زیادترش انجوها، بعض انجوها فعلا بسته است دیگه تا بعدا که باز شود. حال فعلا مشتری نیست، کم است. بعض دفترها بند است دیگه، اینجا کلش نو میفروشن، به دفترها کلشان نو میخریدن و استفاده شده. بعضی مشتری هایی که واکن کستومر میای و استفاده شده میخره. نرخش از 30,000 افغانی شروع است و از کشورهای ما از دبی وارد میکنیم. باز خود دبی خواست بعضی کشورهای اچ پی، دل، لنوو، اچ پی ما وارد میکنیم فعلا دیگه. اسوس هم است و از قیمت ها 30,000 شروع میشه. کمپیوټر پلورونکي وایي چې موږ 4 ډوله کمپیوټرونه لرو. د دوی په خبره چې په بازار کې نوي او زاړه کمپیوټرونه هم شتون لري چې اکثره خلک د نویو کمپیوټرونو غوښتنه کوي. وضعیت بازار کامپیوتر خیلی پایان آمده و خیلی مشکلات است در عرصه تجارت در افغانستان. مشتری های ما که بود محترم زیادتر انجوها بود و دوایر دولتی بود. متاسفانه فعلا انجوها هم بند است و دوایر دولتی هم خریداری از کامپیوتر بسیار کم میکنن چون تکنولوژی است که حالا فعلا کلش در قلم میرن. کامپیوتر از بازار دبی میاد فعلا در افغانستان. فعلا یک بازار دبی مانده بر افغانستان که از اونجا واردات کل شرکت ها از دبی است. 4 نوع کامپیوتر است اینجا که کامپیوترهای دل است، لنووس، اچ پی و اکسس است. اسوس کلش نو است. بله کلش نو است و بازار نو هم است در افغانستان موجود و بازار یوز هم استفاده شدگی هم است که متاسفانه در شهر نو بازار استفاده شدگی نیست، تمامش نو است. بل لور ته یو شمېر ټلیفون پلورونکي وایي چې د کابل سربېره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم زموږ پیرودونکي شته. دوی وایي چې په کابل ښار کې د نورو ټلیفونونو په پرتله د آیفون ټلیفونونو پیرودونکي زیات دي. در روزا خوب است دیگه، شکر است، نمیگیم که نیست. دکانداری میشه، شکر است. قیمت ها و خرید بازار خوب است. مردم میاین میره میخرن بای میکنن، روزمره خوب است، شکر است دیگه. شما چند نوع موبایل دارید؟ ما از هر نوع داریم، آیفون، سامسونگ، نوکیا. بل لور ته ټلیفون پلورونکي د خپل بازار څخه خوښ دي. دوی وایي چې د یوه ټلیفون بیه له $100 څخه نیولې بیا تر $1300 پورې له موږ سره ټلیفونونه شتون لري. دوی وایي چې اکثره خلک خپل اقتصاد ته په کتو هغه ټلیفونونه اخلي چې د هغې بیې ټیټې وي. شهرناو کې خو د آیفون موبایلونو مینوال بیخي زیات دي. نور موبایلونه مو د آیفون ډېر کې وځي، ډېر خرڅېږي، مشتریان د آیفون زیات. فعلا خو دا دکان نوی دی، بل دکان لرو موبایل سنټر کې، هلته مشتریان شته خو دلته مشتریان دي خو لږ کم دي. د ده دکان تقریبا روزي کې د روزي په اول او دوم باندې ویښي نن یوه میاشت یو نیم میاشت کېږي. نور ولایت کسان شته، لوګر د خوست د پکتیا د ولایتو شته. خلک آیفون زیات خوښوي او ایس یو ایس دوه ایس دا نوي راوتي ایس درې ایس د موبایلونو ډېره غوښتنه کوي. له آیفون له $100 نیولې تر $1300 پورې چې موږ ورکوو.
و د دې کبل هم زموږ مشتریان کم دي ځکه چې دا خو پیسې زیاتې غواړي که نه قیمتونه یې لوړ دي د نورو کم دي دومره جګ نه دي لکه آیفون د آیفون قیمت ترینه موبایلو کې ده دا په داس حال کې ده چې افغانستان ته ډول ډول کمپیوټرونه او ټلیفونونه له دوبۍ او نورو هیوادونو څخه راځي خو په نږدې وخت کې ډېر نوي کمپیوټرونه او ټلیفونونه افغانستان ته راغلي دي چې اکثره خلک د نویو کمپیوټرونو او ټلیفونونو مینوال دي چې کولی شي دوی نوي او ښایسته کمپیوټرونه او ټلیفونونه وپیري